ملګرو د مشهوري ټیک ټاکري سایکو ارباب د مرګ په اړه باندې تازه او نوي معلومات راغلل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې د پیښور د پښتو مشهوره ټیک ټاکره چې په اصل کې خپل نوم سیما ګل و او په ټیک ټاک باندې د هغې اکاونټ د سایکو ارباب په نوم و، د پیښور په ورسک روډ په یو فلیټ کې اوسېده چې په هغه فلیټ کې یې د دې مړی موندل شوی او بیا د هغه په اړه باندې په ټیک ټاک او نوره میډیا باندې خلکو په مختلف قسمه تفسیرې کولې. په انټرنیټ بعضې خلکو ویلي چې په هغې باندې د زړه دوره راغلې ده او بعضې خلکو بیا دا هم ویل چې هغې د ډېرې نشهیي ګولیو په وجه باندې ځان ختم کړی دی. ملګرو د سایکو ارباب د مړینې په اړه باندې د مچنۍ تاڼې اس ایچ او هم خپل بیان ریکارډ کړی دی چې هغه هم دلته له تاسو سره شیر کومه. دغه اس ایچ او وایي چې تر اوسه پورې د سایکو ارباب په اړه باندې مکمل معلومات نه دي راغلي او نه هم موږ تر اوسه پورې داسې صحیح ویلی شو چې د سایکو ارباب مرګ د څه په وجه باندې و. هغه وایي چې ډیره اندازه داسې لګیږي چې د ګولۍ خوړلې وي، خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې سایکو ارباب دغه په دومره ډیر مقدار باندې ګولۍ دی په خپله خوړلې ده او په خپله ځان ختم کړی او که نه په دې کې د بل چا لاس دی او بل چا ورباندې خوړلی دي او یا هم په دې کیس کې د کوم بل کس لاس دی. دغه ایس ایچ او وایي چې موږ به د پوسټ مارټم د ریپورټ تر راتلو پورې انتظار کوو. کله چې د پوسټ مارټم ریپورټ راغی او موږ مکمل معلومات ترلاسه کړل نو بیا به له میډیا سره هم شریکوو او ټوله دنیا به یې وګوري او که بیا هم موږ ته دا معلومه نه شوی چې د دې مرګ د ګولو په وجه باندې شوی بیا به موږ هغه اصلي کس را پیدا کوو چې په دې واقعه کې د چا لاس و. ځکه چې د سایکو ارباب په راتلونکي نږدې ورځو کې واده هم و، هغه له خپل ژوند هم خوشحاله وه او د ژوند هر څه نعمتونه هغې ته موجود وو. نو بیا دا څنګه داسې کولی شي چې هغه دې بیا داسې یو عمل وکړي چې دا د هغه عمل په وجه باندې خپل ځان ختم کړي.